حضرت د محتمم او د مدرس په مالی زندګۍ کې فرق ولې وي؟ نو دا خو کیدای شي چې دوه درې وجوهات کیدای شي. جی. یو خو دا دی چې دا محتمم همیشه اهتمام چې کوي که نه، جی، دا د علاقې عام مولا نشي کولی. ښه جی. یعنې یا د علاقې مشر وي، علم کې مشر وي، یا عمر کې مشر وي، یا مالدار مولا وي. چې اوس غریب مولا وي نه به څه مدرسه جوړه کړي. ښه جی. چې مالدار مولا وي او مدرسه جوړه کړي د ضایع مالداري، نو خامخا د مالدار مولا او د غریب مولا په رهن سهن کې خو به فرق وي که نه. جی. یو خو دا کیدای شي. جی. بله دا هم کیدای شي چې کله یو سړی مشر شي، اوس زه دلته ناست یم، ستا دې خوا جومات شته او شته دی 3 میله کې به دې خوا تا نه خامخا جومات دي، دې خوا هم دی، دا هغه مولیان را نه وستل او زه دې راوستم. ښه جی. ته د دې جومات مولا ولې دلته نه کښېنئ؟ صحیح. شاته به دې جومات وي، هغه مولي صاحب ته ولې نه کښېنئ؟ جی. دلته به دې زما شاته جوماتونه وي، هغه ولې نه کښېنئ؟ جی. د هغه ویډیو نه که نه څوک یې ګوري بیا نه که نه داسې خبرې کوم که نه. د دې جومات مولي صاحب دې ته وکړه ټوله ورځ لمونځونه کوي او دلته یې نه کښېنئ. صحیح. ولې نه کښېنئ؟ صحیح. ځکه چې بیا څوک ګوري نه. دغه شان چې محتمم وي، هغه ته د دې ټولو خلکو نظر وي. صحیح. نو چې نظر وي، نو دا خلک خو بیا زموږ د علاقې د مشر او د زورور مولا خیال ساتي او د کمزور نه ساتي. جی. نو که عام مولا له بیا هغه خفیه عام مولا له بیا غیبي امداد کوي. جی. 500 روپۍ ورکړي، نو محتمم صاحب له 2000 روپۍ ورکړي. صحیح. نو 2000 او د 500 خو ډېر فرق دی، ځان مه خرابوه. ښه جی. حضرت نن سبا که موږ ګورو مدارسو ته چې کومه چانده ټولېږي، دغه چانده زیاتر په عمارت باندې د مدرسې په عمارت باندې لګي. نو تاسو وایئ په کار نه چې د عمارت باندې کمه خرچ وشي او طالب باندې زیات وشي؟ ښه خبره ده جی. چې طالب باندې زیاته خرچ وشي. ښه جی. چې کوم چنده په کوم مد کې داخل شي، په مدرسو کې د هغې مدات وي. جی. مدات دې ته وي چې موږ له یو څوک راشي وایي چې دا په عمارت کې ولګوي، نو موږ دې ولیکو چې دا د عمارت چنده ده. جی. څوک راشي چې دا لنګر کې ولګوي، نو موږ ولیکو دا د لنګر چنده ده. ښه جی. څوک راشي وي دا طلباو له ورکوي، نو موږ ولیکو دا د طلباو چنده ده. جی. دې ته موږ مدات وي. صحیح. بیا هغه موږ دا هم لیکو چې دا زکات دی، که دا صدقه ده، که دا تحفه ده. جی. نو بیا د هغه مناسب سره اوس چې یو سړی مدرسې ته د عمارت لپاره چنده راوړي، جی. د فقهاو هغه به بیا ته صرف په عمارت باندې استعمالوي، په طالب باندې به نه استعمالوي. ښه جی. دا د فقهاو د ټولو فقهاو رایه ده. صحیح. اکثر خلک چې کمې چندې راوړي، هغه د عمارت لپاره راوړي. صحیح. ډېر کم خلک هغه د طالب د استعمال لپاره راوړي، د لنګر لپاره راوړي. صحیح. خو دا چې تی طالب له نقد ورکړه یا په ده په جامو لګوه، دا کمې راوړي. صحیح. نو چې چونکې مد هغه دی، نو موږ مجبور یو چې دا به په خپل مد کې استعمالوو. صحیح. او نور چې موږ پوه شو چې لکه ماشوم غریب دی یا طالب غریب دی، د خپل جیب نه هغه سره امداد کوو. صحیح. ماشاءالله.